السلام علیکم. بهادر زمان بهادر یم او نن ورځ غواړم چې تاسو ته د 2018 والوو ټرک او ریجن درته وښیم چې څنګه کیږي فارک ریجن نیډډ. نو راشئ دا تاسو او دا هم د پارک ریجن طریقه ما سره اوسېږئ. هر کله چې تاسو ته دغه ساين یا لایټ درکې نو پوه شو چې ته فارک ریجن ته ضرورت لري. فارک ریجن دلته هم یو میسیج درکوي، اوس ورک شو. په دې ځای کې یو درته لیکلی وي چې فارک ریجن نیډډ. دا به څنګه کوي؟ دا طریقه زه نن تاسو ته ښیم چې څنګه کیږي. زه په کالیفورنیا کې یم، ماته همدا اوس په هایوې باندې دغه لایټ راکړو. نو راځئ چې درته وښیم چې ریجن څنګه کیږي. را به شئ کوم ځای نه، دغه ځای ته اول به په دې باندې زه غواړم چې تاسو دغه سکرین هم وګورئ او دغه دلته بټن هم. نو دغه بټن به ووایئ، په دې بټن به لاندې راکوشئ، 1 2 3 آفټر ټریټمنټ باندې به کلیک وکړئ. ګوره دلته درته وښودلو چې ریکویسټ پارکډ ریجن، نو دې باندې به کلیک بیا وکړئ او تاسو ریجن شروع کیږي. نو اوس راځو بیا دغه ځای ته کلیک به دغه باندې به کلیک وکړئ چې ریجن شروع شي. نو کله چې ریجن شروع شي تاسو موټر خپله ریس اخلي، کیدای شي دود هم وکړي، لوګی هم وکړي، کومه تشویش خبره نه ده. نو زه اوس ریجن شروع کوم خپل موټر ته. ریکویسټډ پارکډ ریجن، بس دغه بټن باندې به کلیک وکړئ. هغه ده وګوره، ډیټا ټرانسفر ان پروګرس پلیز ویټ. نو دلته تاسو کتای شئ چې فارک ریجن ریکویسټډ نو شروع شو. موټر سپیډ هم ریس زیات شو، आवाज زیات کړو. نو تقریبا دغه ریجن چې دا فارک ریجن تقریبا یو 40 دقیقې 50 دقیقې 10 دقیقې هغه هر موټر پسې فرق ده. نو داسې وخت نیسي. وروسته د هغې نه موټر ټرک خپل نورمال حالات ته ځي او کولی شئ تاسو موټر او سفر شروع کړئ. او ډیره مننه د ویډیو د کتلو نه. بس چینل سبسکرایب کړئ، نورو ویډیوګانو په انتظار اوسئ. مننه، ښه وخت. سلام علیکم.